ورته وکړو چې دا خلک دي پر کومه لار راوستلي دي پر هغه لارې برته وباسه. هیڅ اپریشن نه منو، هیڅ دغه دوکې دا فراډ نه منو. ستا خلک دي تا راوستلي دي، تا ته در معلوم دي دا امکان نه لري چې اوس ما دغه د اني په غرو کیله کې زه په 48 غنټو کې ولاکه د څښلو اوبه پیدا کړم. بیا دا خلک دلته ناست دي، دې د خوراک څوک وروړي، دا اصلي څوک وروړي، دا دوی ته د اوبو سهولت څوک ورکوي، دا میډیا چې دوی استعمالوي دا د نیټ سهولت چا ورکړی دی؟ دا څه د پسخند خبرې دي چې دلته په دې ریاست کې تر څو د دې ملک شنه جنډۍ دا ټیکسي زموږ د سکیورټي ادارو ته ورکوو. دلته تر 2 درزنه زیات سکیورټي ادارې جوړې کړي دي. د ملک 50% بجټ دی وړي، بیا ماته د لښکر جوړولو څه ضرورت دی؟ دا اپریشن دا به یوازې موږ کډوال کوي، دا به تا ته کډه په شا درکوي، بچی به در باندې ژاړي، خوندې مندې به در باندې ژاړي، تا د خپله وطنه بې کوره کوي. خو په دې کې دی ولاکه یو دهشتګرد ونیسي یا یې مړ کړي، دا اپریشن به دی زموږ د پښتنو خلاف کوي. په وزیرستان کې هغه خاوندان خلک د حیثیت چې سهار او ماښام به د ده پر کور 500 خلک ناست ول، جرګې و مرکې به پر کېدلې. هغه خلک یې دې څه ته مجبوره کړل چې بیا به د دوی یو ټرک راتلی، وراسته دال او راشن به یې په تقسیمول. هغه زموږ شملور پښتانه به بیا په لینو کې د ده 2 کیلو دال او چولو ته ولاړ ول. ملکو ته نږدې دا 14,000 کیلومتره سفر کوي. خو چاینا چې دغه لاره جوړه کړي دغه 14,000 کیلومتره سفر پر 3,000 کیلومتره باندې درېږي، 10,000 کیلومتره سفر د دغه بچتېږي. دویمه خبره په دغه 10,000 کیلومتره سفر چې دی کوي په دې کې د مختلفو ملکو سمندري بارډري حدود دي، هغه ټیکسیز ورکوي، د هغه ټیکسیز هم خلاصېږي. او دریم د دې لارې په توسط دلته د سنټرل ایشیا چې دا کم کوچني کوچني ملکونه دي د هغه سره دی اټیچ کیږي. نو چاینا د دې مفاداتو دپاره دغه د سیپیک معاهده د پاکستان سره امضا کړه او د دې پیسې هم پاکستان واخیستې او په هغه پیسو باندې دوی په لاهور کې اورنج ټرین او میټرو بس منصوبې هم جوړې کړې. هغه نورې پیسې د پاکستان جرنیلانو بهر ملکو ته یوړې، چا جزیرې په جوړې کړې، چا هلته خپلې پلازې په جوړې کړې، چا خپل بزنسونه په جوړ کړل. خو دغه کار د امریکې نه دی خوښ. امریکې د دوی د جرنیلانو پیټایي وکړه او دوی ته وویل چې دا شی زموږ نه دی خوښ، دا موږ ته ناقابل قبول دی. نو پاکستان دا وخت نه امریکې ته جواب ورکولی سي، نه د چاینا د دې معاهدې څخه انکار کولی سي. نو بیا دوی یو پالیسي جوړه کړه چې دلته په دې خطه کې به موږ حالات خرابوو، یو جنګ به جوړوو، یو فساد به جوړوو. چاینا ته به دا جواز جوړ کړو چې زه پر هغه معاهده باندې ولاړ یم، خو چونکې په دې خطه کې حالات خراب دی دا معاهده پر مخ باندې نسي تللی او داسې به د چاینا دا معاهدې ته وخت ورکوو، ډیلې کوو به. نو د دې لپاره 15 کاله مخکې باقاعده په دعوت باندې د مذاکراتو په ذریعه باندې دغه خلک یې راوستل او دلته په خیبر پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا په دې سیمو کې دا خلکو ته باقاعده ځای ورکوي، دا خلک یې دلته آباد کړل. نو دلته چې موږ دغه کومه غوښتنه کوو چې د دې خلکو خلاف دې اپریشن وسي، دلته دومره فوج دی، دا دومره خلک نسي ایستلی. عزیزانو موږ د دې اپریشن مخالفت کوو. هغه په دې خاطر چې دا کم خلک د اپریشن خبره کوي 20 کاله د وزیرستان د اپریشنو داستان دي، یو وار خپل مخ ته کښېږدي بیا دې د اپریشن خبره وکړي. دا لوبه په وزیرستان کې 20 کاله وکړه، د دنیا جهان دهشتګرد یې راوستل، په وزیرستان کې آباد کړل، ټریننګونه یې ورکړل، د دوی د جرنیلانو انټرویوانې پرتې دي. بیا یې د اپریشن په نامه باندې د وزیرستان کورونه ولګول. په وزیرستان کې 88,000 انسانان په قتل باندې ورسول. په وزیرستان کې 1200 د جرګو شملور مشران دا په شهادت ورسول. په وزیرستان کې هغه خاوندان خلک د حیثیت چې سهار او ماښام به د ده پر کور 500 خلک ناست ول، جرګې و مرکې به پر کېدلې. هغه خلک یې دې څه ته مجبوره کړل چې بیا به د دوی یو ټرک راتلی، وراسته دال او راشن به یې په تقسیمول. هغه زموږ شملور پښتانه به بیا په لینو کې د ده 2 کیلو دال او چولو ته ولاړ ول. هلته یې ماشومان په شهادت ورسول، هلته یې د خلکو پلاسې ونړول،
ولې د خلکو کاروبارونه یې تباه کړل د اپریشن په نامه خو په هغه اپریشن کې د دوی یو جنرال دغه د آرمي چیف څخه راواخه تر دې کور کمانډرانو پورې هېڅوک دا نشي ثابتولی چې 50 دهشتګرد یې د په هغه اپریشنونو کې وژلي صرف یې پښتانه ووژل نو لهذا نن چې دلته دغه کم غوبل روان دی او بیا چې دلته د یوې خوا او د بلې خوا دا خبرې کېږي چې اپریشن دې اوس عزیزانو دا اپریشن دا به یوازې موږ کډوال کوي دا به تا ته کډه په شا درکوي بچی به در باندې ژاړي خوندې مندې به در باندې ژاړي تا د خپله وطنه بې کوره کوي خو په دې کې دی ولاکه یو دهشتګرد ونیسي یا یې مړ کړي دا اپریشن به دی زموږ د پښتنو خلاف کوي لهذا دا اپریشن پر ځای باید موږ واضح خبره ورته وکړو چې دا خلک دي پر کومه لار راوستلي دي پر هغه لار یې برته وباسه هیڅ اپریشن نه منو هیڅ دغه دوکې دا فراډ نه منو ستا خلک دي تا راوستلي دي تا ته در معلوم دي دا امکان نه لري چې اوس ما دغه د اني په غرو کیله کې زه په 48 غنټو کې ولاکه د څښلو اوبه پیدا کړم بیا دا خلک دلته ناست دي دې د خوراک څوک وروړي دا اصلي څوک وروړي دا دوی ته د اوبو سهولت څوک ورکوي دا میډیا چې دی استعمالوي دا د نیټ سهولت چا ورکړی دی دا څه د پسخند خبرې دي دا خلکو راوستلي دي والله چې تر ما او تا ښه ور معلوم دي چې پلانکی چیرې ناست دی د هغه سره څو خلک دي پلانکی پر کوم غره ناست دی د هغه سره څو خلک دي دا ټوله ذمواري دوی ورکړې ده نو لهذا دا اپریشن بچای باید واضح طور پر دا ورته وویل سي چې دا خلک تا څنګه راوستلي دي هغه رقم یې برته وباسه لهذا نه په وطن کې اپریشن منو نه په وطن کې دغه غوبل منو بله خبره عزیزانو دلته په دې شاوخوا زموږ په دې سیمه کې تاسو یې وینئ د لښکر خبرې کېږي لښکر جوړوو لښکر جوړوو وروره ساده خبره ده 21مه صدۍ ده چې دلته په دې ریاست کې تر څو د دې ملک شنه جنډۍ دا ټیکسي زموږ د سکیورټي ادارو ته ورکوو دلته تر 2 درزنه زیات سکیورټي ادارې جوړې کړي دي د ملک 50% بجټ دی وړي بیا ماته د لښکر جوړولو څه ضرورت دی دا د امن و امان ذمواري د چا ده په دا عین پاکستان کې د دې شهریانو او د دې ریاست ترمنځ کومه ذمواري ده زما دا ذمواري ده چې زه به ټیکس بل ملک ته نه ورکوم دته به ورکوم هغه موږ دا دی ټول ورکوو د 1 روپۍ سیواخه چې تر 100 روپۍ پورې ته هره خریداري کوي تر کروړو پورې کوي تر اربو پورې کوي موږ دې ریاست ته ټیکس ورکوو قانون موږ د دې ریاست ښه منو پخوا چوټۍ د جمعې په ورځ ولا هم زموږ قبول بیا د اتوار په ورځ کله هم زموږ قبوله ده پر دې روډو باندې چې موږ روان یو خپلې خوندې مندې را سره یي چې هر څوک لاس راکړي موږ نه ورته درېږو خو د دې ریاست سکیورټي ادارو ته درېږو یوه بله واورئ زموږ د پښتنو خپل هغه دود دستور نواب صاحب ناست د جرګې مشر دته ور معلوم دی چې د پښتانه کور ته یو سړی د شپې ور واوړي د پښتانه جرګه کم اختیار تا ته درکوي ته به سر پرې کوې که څوک د شپې ستا کور ته در واوښتی خو د هغه سکیورټي ادارې د شپې زموږ کورو ته راوړي خو دا موږ دا عین منلی دی موږ د ده سره پر هغه اګریمنټ باندې صحیح روان یو موږ غږ نه ورته کوو دا زموږ بېعزتیانې کوي خو بیا چې په دغه عین کې د ده کومه ذمواري ده اوله ذمواري یې دا ده چې دی به ماته د سر او د مال تحفظ راکوي چیرې دا هغه ذمواري د سر او د مال تحفظ پرې نه دی راکړی د ده خپل لاسونه زما په وینو سره دي دی په خپله زما قاتل دی دی په خپله د لکونو پښتنو قاتل دی که هر څوک دلیل پر وایي پر دا میدان ورته ولاړ یو که مو نه که پر ثابته چې پر هر څوک مې زړوئ زما قتل روا دی خو که مو پر ثابته کله بیا باید پښتانه سر خلاص کړي د 1948 د بابړې سره راونیسې تر دغه نن ورځې تر زیارت تر شهیدانو پورې دا ټول د پاکستان جاسوسي ادارو موږ وژلي یو ولې تر غاښ لاندې سره کوو دغه زموږ قاتلان دي د دوی لاسونه زموږ په وینو باندې سره دي را داسې مناظره دې راسره وکړي نو لهذا چې ټکس دته ورکوو جنډه ستا ولاړه ده دا امن به ته راولې دا ترهګر به ته باسې ما ته هېڅ لښکرو ضرورت نشته که ما ته وایه چې لښکر جوړ کړه بیا مهرباني وکړه دغه ټولې سکیورټي ادارې دي استعفاوې ورکړي دغه 50% بجټ چې وړې دا د پښتون قام ته ورکړه بیا زه پوه زما د وطن دفاع پوه نو لهذا باید دلته هره ورځ تر دا جنازو پورته کولو باید موږ دلته قام ته صحیح خبره وکړو او د دې قام صحیح رهنمایي وکړو او قام ته دې بلا څخه خلاص کړو بله خبره عزیزانو اخري دا کومه چې دغه سلسله باید یوازې دغه د انې تر واقع پورې محدوده نه سي نن موږ د انې پر واقع باندې سره راغونډ سوي یو پرون او نن په زیارت کې تا ته 15 شهیدان درکړل سهار چې دغه مطالبې در سره ومني بله ورځ به د دوکۍ څه شل لاشونه را روان دي
بیا به ته درنه کوې بیا چې د هغه مذاکرات وسي بله ورځ به د کوسټ او د ارنایسه تا ته دېرش شهیدان را رواني بیا به د چمن را رواني یعنې هره ورځ به موږ درنې کوو راسئ دغه درنې ته د دې ټولې جنوبي پښتونخوا نمایندګي ورکړو او هر څوک چې دلته مذاکراتو ته راځي په اول کې د هني خبره او بیا ورسره د چمن سې ونیسې تر دا ناصر شیراني پورې د دې ټول صوبې خبره ورسره وکړو چې دا فساد چې تا راوړی دی د دې څه به زما ټوله صوبه خالي کوې او دا به صفایه کوې ولې دا د یوې ورځې کار نه دی دا خلک یې په ټوله صوبه کې غورځولي دي ټوله صوبه یې د دې حواله کړې ده او د دې دپاره به زما یو تجویز به دا وي چې دلته د اني کمیټۍ ده موږ د دوی سره د کومک د پاره راغلي دلته ناست یو خو دا باید دا بوج یوازې موږ پر دوی نه پرېږدو ټول سیاسي پاچیان یې ناستې دي باید موږ سره کښېنو چې موږ ته څه کول پکار دي ټیک دی موږ د دوی کومک کوو خو د دې ټولې صوبې د حالات دپاره موږ ته یو څه کول پکار دي د هغه دپاره زه دا تجویز کومه چې دا خلک د پیل په خوب کې په غوږ کې بیده دي دا خلک د اته اویا کالو څه دلته راځي او ستاسو جیبې نه اوري لهذا اوس به د یو مزاحمت یو نوی شکل ښکاره کوو چې دا خلک راویښ کړو د هغه دپاره دغه د ټولې پاچیانې ناستې دي د چمنه سې را شروع کوو په چمن کې دلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بهترینه هوډ شته د انفي غسته د جمعیت علما غسته د دا نورو تنظیمو غسته موږ ورسره ملګري یو سهار پکار دی چې 500 کسان راوځي د ټولو پاچیانو چمن کوژک بند داسې دي په ژوب کې 500 کسان د ټولو پاچیانو په نمایندګي راوځي ژوب بند داسې دي په لورلای کې راوځي لورلای بنده د کوچلاغ چوک بند کوټه بنده د بلوڅانو ورونو صفاس کوو نوشکۍ او لکپاس بند ټوله صوبه لاکډاون دا د هېچا معتبره نه دی چې دی به هلته ناست دي زما خبره به نه مني داسې به راځي لکه خدای چې یو دی شریک نه لري او دلته به که څوک خبره ورسره کوي د هغه دپاره زما دا تجویز دی داسې خبره نه پرېږدو چې دوی به هلته په یو کوټه ننوځي هلته به خبره ورسره کېږي باید دلته د دې ولس مخ ته د دغه سړي سره خبره وسي که ارمي چیف راځي که وزیر اعظم راځي که هر څوک راځي د دې ولس په مخ کې باید خبره ورسره وسي چې دا تماشه دې روانه ده نور پښتون او بلوچ په خپله صوبه کې دا تماشه نه مني نو په اخر کې عزیزانو دلته چې زموږ کم شهدا سوي دي د دوی له وایي